السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو خوږو دوستانو، ستړي مشئ، وختونه مو په خیر. زمونږ د اسلام یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ او نورو مسلمانانو ته یې هم شیر کړئ. د انسان په اړه یو لنډ معلومات. انسان چې کله د مور په نس کې جوړیږي نو انسان 40 ورځې نطفه وي. د 40 ورځو تر مکملېدو وروسته بیا 40 ورځې انسان یوه ټوټه سره وینه شي. کله چې هغه مکمله شي بیا درېیمه 40 انسان یو داسې غوښه شي ته به وایې په خوله کې ژول شوې ده، چپه و راسته کږه وږه وي. دا 43 چې پوره سوې په دغه وخت کې الله عز وجل و دغه انسان ته ملکه په 4 شانو سره راواستوي. ملکه راځي نوشته کوي. په هره نوشته کې د دې 4 نوشتو څخه د الله عز وجل سره مشوره کوي. الله عز وجل ته وایي چې عمل یې څومره ولیکم، هغه ور وښودل شي. دوهم، اجل نیټه د مرګ یې پر څه وخت ولیکم، هغه ورته ولیکل سي. درېیم، رزق یې څومره ولیکم، هغه ورته وویل سي دا یې ولیکي. څلورم، شقی که سعید یعنی بدبخته که نیکبخته، دا ورته وښول سي، هغه ولیکل سي. دا 4 چې مکمل کړل سي بس په دغه وخت کې نو روح پکې پوسي. د روح د پکېدو څخه مخکې دا ټوله شیان ولیکل سي، بیا روح وروسته پکې پوکل کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته په دې حدیث کې فرمایي وایي زما د قسم وي په خدای جل جلاله باندې چې د ده څخه ما سوا بل خدای نسته، یو سړی به په تاسو کې د جنتیانو عمل کوي وایي اخر به د ده او د جنت په منځ کې 21 مځکه پاته وي. 21 دا مطلب چې صرف مړ سو سمدستي به جنت ته ځي. په دغه اخر د عمر کې د دوژخیانو عمل شروع کړي نو اخر ځای یې دوژخ سي. ولې؟ ځکه مخکې ملک دی په شقي لیکلی دی، یعنی په بدبخته سره. بیا وایي دغه رقم یو سړی دی د دوژخیانو عمل کوي تر دې اندازې چې د ده او د دوژخ په منځ کې 21 مځکه وي. که دی مړ سو سمدستي به دوژخ ته ځي. نو په دغه وخت کې دی د نیکانو عمل شروع کړي چې مړ سو جنت ته ولاړ سي. ولې؟ ځکه هلته ملک په سعید لیکلی دی په نیکبخته سره. عبرت هر مسلمان ته پکار ده چې الله جل جلاله څخه اخر خاتمه پر ایمان وغواړي. الله عز وجل دې زموږ اخر خاتمه پر ایمان کړي. آمین. دغه ویډیو که مو خوښه شوې وي تر نورو مسلمانانو یې ورسوئ تر څو تاسو هم په ثواب کې را سره شریک سئ.